السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د کتابي اپلیکیشن درس ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د هوم سکرین ته د ډرایور ورکولو طریقه ښیي، یعنې د څنګ مینیو نو شروع کوو. لومړی دغه دوه دانې هغه ټول بار او ډرایور ټیک مارک کوو، یعنې فعالوو یې. بیا له هغه نه بعد راځو ایونټ برخې ته ان کریټ کې. کله مو چې ټول بار فعاله کړه نو لومړی یو کوډ ده چې لاندې دغه د اډ سورس ډایرکټلی ده بلاک راخلو. بیا له هغه نه بعد دغلته د جیټ سپورټ اکشن بار هاید، یعنې دغه د ټول بار د پټولو یا مخفي کولو کوډ ده. نو دا به تاسو سره تاسو به دغه ذهن کې ونیسئ. مثلا نو دلته اوس موږ ورته لیکو د ټول بار دغه کوډ د ټول بار د مخفي کولو لپاره استعمالیږي. نو دا د ټول بار د مخفي کولو لپاره استعمالیږي. دغه لاندې له هغه نه بعد راځو یو بل لاندې کوډ مو کېښود چې هغه دغه ده. لاندې اډ سورس به اضافه کوئ. بیا به له هغه نه بعد دغه کوډ مثلا تاسو ورته واچوئ د ښي طرف ټول بار. مثلا تاسو غواړئ ډرایور نه ده، یعنې د څنګ مینیو ښي طرف ته راواړوئ، نو هغه کوډ پورته کوډ مو چې لیکلی ده دا به تاسو راواچوئ. پکې اډ سورس لیک بیا به دا راواچوئ. له هغه نه بعد تاسو راځئ دغه ته عمل وکړو. مثلا دغه ته عمل وکړو او د ښي طرف ټول بار راخلاص شي، مثلا دغه آیکن ته. نو دلته به هم دا اضافه کوئ. مثلا لومړی به اډ سورس ډایرکټلی، بیا له هغه نه بعد به تاسو دغه کوډ پکې اضافه کوئ. ډرایور اوپن ډرایور رایټ، دلته ګراویټي مثلا رایټ سي، د ښي طرف ټول بار کوډ سو. له هغه نه بعد به راسو لومړی ګورو په ایونټ برخه کې صحیح ده، کوډینګ کې کوم مشکل نشته. نو اوس راځو شاته وځو. اوس راځو مثلا ټول بار یعنې ډرایور مو ټول ښي طرف ته واړوو. اوس راځو دغلته د ده ډیزاین کوو. مثلا څنګه کولی شو دغه کې بټنې او نور شیان اضافه کړو. نو راځو لومړی لاینر اچ راخلو، د ده ولاړوالی مثلا کوو 200، یعنې لومړی مخکې له دې چې دا هغه کوو یو لاینر دا میچ فرانټ کوو او دلته یو بل هغه کوو د دغه فیډینګ 0 کوو. مثلا دا لومړی لاینر راخلو چې د ده ولاړوالی چې دا 250. له هغه نه بعد راځو دلته د دغه دا ورټیکل کوو. مثلا له هغه نه بعد یو سکرول راخلو. مثلا په سکرول کې یو لاینر ږدو، دا د سکرول فیډینګ 0 کوو. له هغه نه بعد چې دا دغه لاینر دغه سوري چې دا میچ فرانټ کوو. له هغه نه بعد راځو موږ په اخر کې د ټول بار په نوم یو هغه ثبت کړی، مثلا دا دلته ږدو. نو راځو لږ ډیزاین یې کوو.